د باتورانو کور دا د باتورانو. ننګرهار والي دوو معلولو مجاهدینو سره وکتل. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخون هغو دوو معلولو مجاهدینو سره وکتل چې د جهاد او مبارزې پر مهال معلول شوي او د هیواد د دفاع په لار کې قرباني ورکړې ده. نوموړي د هغوی د قربانیو درناوی وکړ، د ژوند او اړتیاو په اړه معلومات واخیستل او وی ویل هغه کسان چې د هیواد او ولس لپاره د مبارزې پر مهال د بدن غړي له لاسه ورکړي د هیریدو نه دي. ننګرهار والي مسؤلینو ته د قانونو خوندیتوب سپارښتنې وکړې. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخون په مشرۍ د قانونو خوندیتوب ولایتي کمیټې په ناسته کې د تیرو پریکړو او ترسره شوو اجراتو په اړه بحث ترسره او په اړونده چارو کې لازمې سپارښتنې وشوې. ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست کې دغه ولایت د رسنیو له مسؤلینو او خبريالانو سره د همغږۍ ناسته ترسره شوه. د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتو معین ننګرهار کې له خبريالانو سره په ناسته کې ویل له پخوا اوس اطلاعاتو ته لاسرسی زیات شوی او په دې برخه کې به هڅه وکړي چې لا زیات معلومات د رسنیو په واک کې ورکړي. ننګرهار کې د پولیو یا ګوزڼ پر وړاندې تنې او خولې له لارې د واکسین تطبیق کمپاین پیل شوی. مسؤلین وایي دغه کمپاین به په 14 ولسوالیو کې 7 ورځې او 8 ولسوالیو کې 4 ورځې دوام وکړي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.5 میلیون له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. او د رنور ولسوالۍ کې 650 زلزله ځپلو کورنیو سره د روغتیایي کیټونو مرسته وشوه. د ننګرهار اقتصاد ریاست په هڅو د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست تر چتر لاندې اکشن اید موسسې له لوري په درنور ولسوالۍ کې 650 زلزله ځپلو کورنیو سره د روغتیایي کیټونو مرسته وشوه. ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور